د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي چې د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب او د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر په یو پټ سفر روسیې ته تللي دي. رحمت الله نبیل دغه خبرې په خپله ټویټر پاڼه کړې دي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. یو شمېر پټو سرچینو هم ویلي دي چې احمد مسعود او امرالله صالح هم مسکو ته رسېدلي دي. رحمت الله نبیل چې د جمهوریت نظام پر مهال د استخباراتو مشر و، دندې څخه له ګوښه کېدو وروسته له جمهوریت او امارات سره مخالفت پاللی دی. دا ادعا په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو یو پلاوی ناروې ته رسېدلی او له نارویجي لوري سره په مختلفو مسایلو خبرې کوي. طالبانو واک ته له رسېدو د مخه هم له روسیې سره خورا نږدې اړیکې پاللې دي. روسیه غواړي چې د طالبانو حکومت ته تر بل هر وخت ځانونه نږدې کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم له امریکا څخه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پیسې خوشې کړي او اجازه ورکړي چې طالبان د هغو پیسو پر مټ پر روان اقتصادي کړکېچ برلاسي شي. مسکو ته د طالبانو د دوه مهمو چارواکو د پټ سفر خبره په داسې حال کې مطرح کېږي چې طالبانو ویلي له سیمې او په ځانګړې توګه له روسیې، ایران او پاکستان سره به نیکې اړیکې پالي. له دې ادعاو سره بیا روسیې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ویلي دي چې دا چاره ځینو شرایطو پورې تړاو لري.